سلام او ستړي مشئ. دا د نړۍ په 100 هیوادونو کې تر 3 میلیونو زیات تر 10 په ډیرو ژبو خپور شوی اثر دی. ليکوالۍ ډاکټر سوزان جيفرز ده. معلومات شریک کړئ. ډیری به مو لیدلي وي چې ناخوالې پرې تېرې شوي وي او په سختیو کې یو څه زده کړي وي. نورو ته هم دغه حالات غواړي، خو تاسې له دغسې کړنو ځان وساتئ. څومره مو چې په وس وي مرسته وکړئ. په مسلکي ډول به یو څه ګران وي. ښه مې په یاد دی کله مې چې لومړی دنده واخیسته ټول همکاران مې راته خپل سیالان ښکارېدل. هر څه به مې ترې پټول او ویره مې درلوده چې څه راڅخه زده نه کړي، خو دا هر هغه څه هغه وخت بدل شول کله چې مې هغوی تر ټولو نږدې ملګري شول. له کومو سره مې چې مرسته کړې وه په هغو ورځو کې به چې په دنده کې نه وم، دوی به زما تشه ډکه کړه او زما کار یې مخته وړ. وخت ورکړئ. آیا پوهیږئ د نړۍ ډیر شتمن په دې ویره کې دي چې که هر څه له لاسه ورکړي او بېوزله شي څه به کوي؟ د 20مې پیړۍ انسانان ټول ماده پال دي. تر ټولو سخت هغه ورته له نورو سره مرسته ورکړه ده. که څه هم وخت وي، کورنۍ، ملګرو او ستونزمنو ته وخت ورکړئ، ستونزې واورئ او له هرې شونې لارې مرسته ورسره وکړئ. همدارنګه د ډیرو مثبتو څیزونو لکه د مسؤلیت منل، مثبت لیدلوری، هو ویل، د ګټې ماډل، پر ځان باور او نورو سره د مرستې په اړه مو خبرې وکړئ. د دغو ټولو خبرو هدف دا دی چې موږ ډیری وخت د یوازیوالي احساس کوو. دغه یوازیوالی دا په ډاګه کوي چې د ژوند لیدلوری باید بدل کړو. په یاد ولرو چې د لیدلوري بدلول د کور، دندې، ملګرو او موټر په بدلیدو سره نه، بلکې د خپل لرلید په بدلیدو کې نغښتی. هغوی چې د مثبت فکر ترڅنګ د لرلید د بدلون وړتیا لري تل خپلو موخو ته په اسانۍ رسیږي. له ډیرو اغیزناکو او بریالیو کسانو مې اورېدلي چې دوی کله خپلې موخې ته ورسیږي سمدلاسه بله موخه ټاکي. که وپوښتم چې که مو ژوند کې ویره نه وای څه به مو کول؟ شاوخوا هغوی ته وګورئ چې موخو ته رسیدلي. څنګه یې ویره کابو کړې؟ ځواب یې دا دی چې که مو لرلید واضح وي، ویره مو مخه نشي ډب کوئ. هیو پرسټر د منفي او مثبت فکره کسانو داسې توپیر کوي. منفي فکره: اړتیا لرم، د کنټرول هڅه کوم، ستړی یم، یوازې یم، منفي لور ته روان یم، شک مې ژوند ته نه پرېږدي، د ټولو له یاده وتلی یم، کمزوری یم، بېوزله او بېوسه یم. ویره لرم. مثبت فکره: باور لرم، مینه لرم، پام کوم، د مثبت بدلون په لور یم، مرسته کوم او اخلم یې، قدردانه یم، ژوندی یم، هیله لرم، بښنه کوم، خوښ یم، له ژونده تمه لرم او ژوند مې ښه روان دی. هر څه وخت اړتیا لري. ژوند مو څومره بشپړ دی؟ په سوداګرۍ، ورځني ژوند، کورنیو اړیکو او ملګرتیا کې په ټوله معنا په بل چا پورې ځان تړل د ناکام راتلونکي پیلامه ده. باب د ونډو په مارکیټ کې ټولې د یوې کمپنۍ ونډې اخیستې وي. په کار خو دا و چې د ګواښ د کمیدو لپاره باید په بیلابیلو کمپنیو کې ونډې اخیستې وای چې د تاوان په صورت کې د دیوالي کېدو له ویرې بچ وای، خو داسې یې ونه کړل. هر څه یې په اوبو لاهو شول. بل لور ته لیویس مې زده کوونکې وه. د هغې اوښکې مې اوس هم سترګو ته ولاړې دي چې کله یې د ګډ ژوند د جدا کېدو کیسه کوله، ویلې چې جیم یعنی خاوند ورته هر څه و. لکه څنګه مې چې په خپل کتاب د بېپایه مینې ویره او احساس کې ویلي، په ټوله معنا په چا پورې ځان تړل غوسه، ویره، غم او تاوتریخوالی ډیروي. سم بیا په یو سوداګریز شرکت کې د عامه اړیکو مسؤل و. تر هر څه یې خپله دنده ورته مهمه وه. په فزیکي او ذهني ډول یې ټول ژوند همدې ته ورکړی و، خو د دندې د له لاسه ورکولو وروسته یې په ژوند کې ویره او یوازیوالی میلمانه و. یوه څېړنه ښیي چې ډیری نارینه او یو څه ښځې چې هر څه یې دندې ته واقف کړي وي، له تقاعد وروسته له ژونده خوند نه اخلي. باب، لیویس او سم یوازې نه دي. زه باوري یم چې تاسې لوستونکي او اورېدونکي به هم له دغسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست. پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو دغه یوازیوالی او ویره ختمه کړو او داسې وانګیرو چې ژوند مو بشپړ دی. درد دوا هم لري. بدلون تل له ستونزو سره مل وي، خو پوه، حوصله او د مثبت فکر لرونکي انسان په توګه د دې ستونزو جدي نه ګڼل هغه څه دي چې دغه ټوله لړۍ د زده کړو په یوه موقع بدلوي. زموږ ستونزه دا ده چې هر کار بې تعهده کوو. زه په دې باوري یم چې که کار کوئ داسې وکړئ لکه نن مو چې د ژوند اخري ورځ وي. 100% پام ورته وکړئ. که له کورنۍ یا ملګرو سره یاست 100% له همدوی سره اوسئ، او که سوداګري کوئ او لیدلوری مو څرګند وي کار ورته ووایاست. لري نه ده چې د کامیابۍ لوړو پولو ته ورسیږئ. زده کوونکي مې د تعهد په اړه درس کې پوښتي چې زما خپله دنده خوښه نه ده، زه هلته څنګه د زړه له تله کار کوی شم؟ تعهد په دې معنا نه چې تاسې به تل په دې دنده کې یاست. تر هغو چې دلته یاست له زړه کار وکړئ.
څومره مو چې له وسه کیږي په ورځنیو چارو، کورنیو اړیکو، دنده او ملګرتیا کې له نورو سره مرسته وکړئ. که بیا هم یو څوک له تاسې لاره بیلوي، خپل وجدان ته به ملامت نه یاست. خو د ګاندي، مارټن لوتر کینګ او آینشټاین په څیر نه چې ټول ژوند ورته وقف کړئ. له مرستې زما موخه خپله ونډه دین ادا کول دي. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې له نورو سره د مرستې وړتیا ونه لري او د دې نړۍ د ښېرازۍ توانایي دې پکې نه وي. همدغه چې لیدلوری مو بدل کړ، دنیا مو بدله کړه. عمل د هرې بریا راز دی، خو په یاد ولره که تل هغه څه کوي چې د تیر په څیر مو تل کړي، تل به هغه څه ترلاسه کړي چې تل مو ترلاسه کړي. که د ځان په اړه داسې فکر کوئ چې پرمختګ نه کوئ او له درده ځواک ته شکل کې ځان په ښي اړخ نه ګورئ، نو مثبت فکره ملګري پیدا کړئ. ټولنیزې اړیکې پراخې کړئ. که څه هم دغه بدلون به مو له ستونزو سره مخ وي، خو د 100 ژمنې له مخې پلان جوړ کړه او هر څه چې ترسره کوي د زړه له اخلاصه یې ترسره کړه. له ځانه وپوښته چې ژوند مې څومره مکمل دی. له ستونزو سره سره ځان ته په کومه سترګه مه ګوره. دغه به مو ویره ختمه کړي. په خپلو اصولو ثابت قدمه اوسه. د انسان شخصیت چې څومره پیاوړی او پخیږي او هر څومره چې په خپلو اصولو ثابت قدمه پاتې کیږي، هغومره ژوند د ارزښت وړ کیږي. د بیلګې په توګه که په ژوند کې داسې اصول وټاکئ چې د ژوند په هر حالت کې به په هیڅ نوم رشوت نه اخلم، که څه هم خلک ورته هر ډول ښکلی نوم کیږدي لکه ډالۍ، کمیشن، نظرانه او داسې نور، خو زه به یې ونه منم او په خپلو اصولو به ثابت قدمه یم. که میرمن د ځان لپاره داسې اصول غوره کړي چې په هیڅ صورت کې به خپل خاوند ته دروغ ونه وایم، که څه هم خلک راته دروغ ویل په ښکلې جامه کې تاو کړي او بیا هم داسې راته ووایي چې دا دروغ لږ او واړه دي، وی وایه باکې نشته. حالات هم داسې دي چې دروغ ونه وایي، چاره دې نشته. نو په کار ده چې دغه ښځه په خپلو اصولو ولاړه پاتې شي. که داسې وکړل نو ژوند به یې ښه او ښکلی وي. که هر چیرې او د هر ډول خلکو په منځ کې یاست، خو له ځان سره مو دغه تعهد کړی وي چې زه به هیڅ شراب، چرس او سګرټ نه څکوم، په کار ده چې په خپله خبره ودرېږئ او اصولي پاتې شئ. که داسې مو وکړل، د ژوند په ټولو چارو کې به بریالی وئ. که څه هم ملګرو مو د تنقید نښانه جوړه او بیا ځلې پر تاسې تنقیدونه کوي، د نه سړیتوب پیغورونه درکوي تر څو مو شراب او سګرېټو ته وهڅوي، خو تاسې ته په کار ده چې له خپلو اصولو په شا نشئ او په خپلو نننیو احساساتو باوري اوسئ چې زه له یوې مضبوطې کړنې سره مخ یم. د ستونزو او کړنو پر مهال ډیری داسې کیږي چې د همدغه سخت مزاجه ملګري خپلې ذاتي ستونزې او کړنې د حل لپاره راوړي. بیا دوی ته د خپل ملګري د طبیعت او اصولو سم اندازه لګي او پوهیږي چې د دوی دغه ملګری ولې پر خپلو اصولو دومره کلک ولاړ وو. هر نارینه او ښځینه کولی شي ځان ته اصول ولري او په همدغو اصولو د تل لپاره ولاړ پاتې شي. دا په کوم خاص جنس پورې تړلې نه دي. د همدې اصولو له امله به ډیر ژر خلک د دوی خبرو ته غاړه کیږدي او د دوی په خبرو به عمل کوي. هر څه وخت اړتیا لري. د ګټورو پریکړو او له ویرې سره د مبارزې په اړه به مو تر دې دمه ډیر څه زده کړي وي. نور به څه وي؟ آیا له ما د نورو څه ویلو تمه لرئ؟ که یې لرئ، دا ویلی شم چې دغه کتاب مثبتې او اغېزناکه خبرې تل په یاد ولرئ او هغه څه مو چې د وخت په تیرولو له ذهنه وځي بیا یې تکرار کړئ. زغم ولرئ. هر څه وخت اړتیا لري. بیړه مو سټرس، فشار او ویره ډیروي. کله مو چې د یو کار په اړه ځان بې حوصلې ولید، له ځانه وپوښتئ چې څه خبره ده. که هر څه سم روان دي، نو ولې په بیړه یم؟ چې د وړاندې تګ لپاره تیار شوم، نو لاړ به شم. کوچنی کېږم. یوه ورځ مې زوی ته د ګلانو د ایښودو لاره ورښوده. ورته ومې ویل تخم په ګلدانۍ کې تر ایښودو او اوبه ورکولو وروسته راشین او ښایسته ګل ترې جوړیږي. په کار بوخت شوم او بهر لاړم چې کله یې خونې ته راستنه شوم، ګلدانۍ ته مخامخ په چوکۍ ناست و. ترې مې وپوښتل زوی څه کوي؟ ویل یې منتظر یم چې ګل راشین شي. باور ولرئ چې هر څه به د وخت په تیریدو سم شي. ځان له غمه مه مړ کوئ. کله چې له ستونزو سره مخ شوئ، در په زړه کړئ چې دا مې تر اوسه نه و تجربه کړي. ژوند د زده کړو یو فرصت وګڼئ. د خوښۍ وخت هغه دی چې کله یو نوی څه زده او له ځانه مو تمه پیدا شي. مهمه دا ده چې د ژوند ناخوالې مو له موخو لرې نه کړي او خپل لرلید ورک نه کړئ. ژوند لکه غره ته ختل، پورته تلل داسې سخت وي، خو کله هم چې د دمې لپاره ودرېږئ، نو ګر چاپیره منظره لا ښکلې کیږي. پورته تګ مو د ځمکې له موجوداتو سره مینه پیدا کوي او هغه مو هم بد نه راځي چې کرکه مو ترې کېده. ژوند ته هو وایه، ولیکه، ولوله، برخه واخله، مرسته وکړه، زړه پیدا کړه، وعده وکړه چې وروسته له دې به مې د ژوند 2 ورځې نن له پرون او سبا له نن څخه غوره وي.